یاره زه چې هر سهار دفتر ته ځم دغه بابا دې قبر سره ناست ته ورغه نن ترنه تپوس کوم چې دا څه چل دی. سلام علیکم. وعلیکم سلام بچی. بابا هر تاسو زه په دې لاره باندې ځم دفتر ته ته دې قبر سره ناست دا څوک دی؟ دا څه قصه ده؟ بچی دا زما زوی دی. زمونږ ډېره ښایسته زندګي تېره ده خو یو ورځ ابوبکر بچی سکول ته ځه ښه او جومات سبق ته به هم ځې. پاپا دې وګوره رشکه چلی تا نه به غټ سړی جوړ شي بیا به ډاکټر یې ښه او خلک به در راځي او پیسې به ګټې د خلکو خدمت پکې ښه بچی. دا ورشه مالې اوبه راواله ورشه د کولر نه اوبه راواله. ابوبکر بچی راوړه اوبه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام بچی. السلام علیکم. اوبه واله اوس کوم لږ په وخت راځه دې کور ته. حالات وګوره څنګه حالات روان دي او ته به ناوخته راځې یو 5 روپۍ کمې ګټه خدای دې ورکه کړي په وخت کور له راځه. روزان له کو کنیک له کو کا ټوټر له کو بس دا واړه واړه بچي دي الله مکه پتا سو چلو شو مونږ بس کو په وخت خپل کور له راځه دا غمونه مکوا. راشه ابوبکر ورشه پاپا ته ستړي مشي نه کې. خیر دا ګوره واړه واړه بچي دي نه مونږ ځان نه سو جوړ کړ نه تا نه جوړ کړ ولې د غریبۍ د لاسه مونږ ته په وخت کور ته راځه نو الله به خیر کړي هر څه به الله ټیک کړي. په پتا سو چلو شو دا واړه واړه بچي. جواب بیا په وخت راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نجیب څنګه ټیک ټاک لکه گاڑی او دې بدل کړي او کنه مړه جوړ گاړې ورا سره یاد ساته مې چې گاړې نوې کچ تپیم پوي شو زپیم پوي شو خو به زما د گاڑی غوندې دی دا په کومه دا شلکم درې کې ولاړ دی. شلکم درې ها عبد الله ورا گاڑی خو دې نه وی ګور نن سبا ګورې د نوې گاڑی یاران هم ډیر دي ګور ډیر خیال وکاو مړه خیره. وعلیکم السلام. تشکر چل جماله دې تختبازي بورزو کینې ګندل شو سو پیسې بوالي 200 ورکړي ترخه جاره زبر عبد الله سوارنه وړه یار زبر دلالم دل یار مانو ها دغه تاسو دا غلار اله کړه لاله خو سیګړه وړه غوندې را یا استاد لار لګ نږدې لار لګ شارټ کټ نږدې لار ډېر وځه خو استاد دا غاړه ودرو دلته اسی ودروا یار تاسو سره کم څه تر راوستم. ډېر خبره مکو پایا عزت کې ګاډي کوزي کو ضروره اسی پرې او ضروره درته چا ویلي. تاسو ظالمان دي پیدا نکا مکو اے اے ملک دا ظالمانو دا الله تباہ برباد کا اوس چلو کوم. هلو عبد الله پرې ته مړه دلته د هلک یو دوه کسانو مړ کو رشکې ته واسطه هغې وتښتېده. دا څه ویل لکه په دې روډ په سر باندې خو راتاو شه دي ګنو سره ځئ ما زر راشه. ډېره خصماني ده دې ظالمانو سره ډېر ظلم وکړو چې هر څوک په لارې ته وبربر. دا ولې کاکا دا چا ما په پټي کې کار کولو او دلته یو دوه ظالمانو راوستو څادر یې ورته مرۍ کې واچولو او دې مړ کو ما ورپسې ډېرې چیغې ووالې منډه مې ورپسې کوشي خو لاړه غیره نه وتښتېد بچې زه ځان لوم. بیچاره خو واړه بچي دي پاتې شو واړه بچي راځي چې اوس که هسپتال ته یوسو.
بچې دا څوک دی کاکا بس وګوره بچیا دا ولې حوصله دا په په ځای څه حوصله په ځای حوصله په ځای او بچیا او خدایا حوصله په ځای کاکا حوصله په ځای که خیر زما د بچی څه ګناه وه دا چا دا ولې دا کاکا داسې کار وشو چې د سوارلی یې کېنوله ما سره په سټاپ ولاړو سوارلی یې کېنوله او بس هغه غله وه ګاډی یې ویلې وي بس خیر دی خیر دی خیر زما بچی خو د چا ملاسته غوام نه وه پاسولی دته ما ویل چې بچیا په وخت راځه 5 روپۍ کمې ګټه خو کوله خیر دی خیر دی حوصله په ځای که بس ای خدای دا دې په کوم امتحان کې واچ خیر خو زما ملا ماته کړه خیر دی کاکا بس حوصله په ځای که بس دا د الله کار و او بس بچیا ټول کلي کې اعلان وکړه او قبر له ملکان ولې صحیح ده غم مه کوه هر څه به وشي هر څه به وشي السلام علیکم وعلیکم سلام خیر الله یو دوا به جمع وکړو الله دې وبخښي خان ورو الله دې تاسو سره ښه وکړي ګورم ودان صفایي در باندې خو باقي دې الله خیر پېښ کړي او زموږ لیک ته خدمت ګونه تړلی نو ویلی شي بس ګورم ودان الله دې تاسو سره ښه وکړي بس تاسو نه بغیر زما څه وکړي چې هر څه یم دا تاسو ته به یم یو دوا به جمع وکړو حال انا لله الله دې وبخښي ګورم ودان السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یو دوا خو به وکړو بابا تاسو سره خو رښتیا ډېر زیاتیا شوی دی ستا نور څوک د ګټې وټې شته بچې دا یو زوی مې و هغه مړ شو دغه وړوله ګرځم په بازار کې خیر غواړم یو کپ ډوډۍ ولا پیدا کړم بابا د چا چې څوک نه وي د هغې الله وي او زما ښه هر څه ډېر تېر دي ښه جایداد مې دی ښه هر څه مې دي راځه ما سره اوسېږه په دې ماشوم به تعلیم هم زه کوم او راځه ته خپل لمونځ اودس کوه او دوا کوه نه بچې بس مونږ دې خپلې غریبۍ کې پرېږده راځه بابا راځه راځه بس ما سره ښه راځه بابا راځه کښېنه اوچت که دا ماشوم